دا یو ډیره ضروري مسله ده. تاسو ضرور دې سره ډیوټ وکړئ او دا مخ ته در سره شیر کړئ چې زموږ ستاسې لمونځونه چې دي هغه فاسد نسي او هغه خراب نسي. ځکه بعض وخت یو کس دی هغه قرات وایي په لمانځه کې ولاړ وي قرات وایي نو دا قرات یې پوره کړی نه وي رکوع ته ولاړ سي او د دې قرات اخري حصه په دې رکوع کې پوره کړي. دا یو ډیره غټه غلطي ده. په دې سره لمونځ بالکل ناجایزه کیږي بالکل خرابیږي. دوباره به په تا باندې لازمه ده چې دا به لمونځ به برته ته راګرځوي او دا عمل دا مکروه تحریمي دی. دا مسلې ډېرې راغلي دي او ډېر خلک ما داسې لیدلي دي چې هغه وایي چې څه وخت موږ الحمدلله شریفه ووایو په لمانځه کې بیا هغه بعد قرات ووایو. قرات مثلا یو آیات دوه مې وویل بیا هغه انسان په جلدبازي کې وي او هغه یو آیات په رکوع کې پوره کړي هغه یو آیات په رکوع کې پوره کړي یعنې قرات یې مکمله کړې نه وي رکوع ته ولاړ سي. دا چې دی دا لمونځ مکروه کوي مکروه تحریمي دی. دا عمل دویم وار به لمونځ راګرځوي. قرات به خپل ځای باندې پوره کوي د هغه به بعد بیا ته رکوع ته ځې